اوس الله جل جلاله په دې میوو کې دو صفات یې دي، یو دروغ نه خوښوي، بل دوکه نه خوښوي. دروغ او دوکه چې د دا میږي نه خوښوي، انسان به د بل مسلمان سره دوکه کړي، دروغ به وکړي، لیکن میږي چې دي دا دوکه او دروغ نه خوښوي. یو سړی وایي زه یو ځای کې ناست وم او زما سره خوا کې د ملخ خپه پرته وه، وایي زه ګورم چې یو میږی راغی او د ملخ دا خپه یې خوله کې ونیوله او راښکله یې، خو دا خپه درنه وه. وایي دا میږي لاړو، د ملخ دا خپه یې پرېښوده. لږ ساعت تېر شو، زه ګورم چې د میږو یو کتار را روان دی. دې میږي نور میږي خبر کړل، ځکه ده دا خپه په یوازې باندې نه شولی. نو وایي ډېر شي میږي راغلل، وایي چې کله دا میږي دې ځای ته راورسېدل کوم ځای کې چې د ملخ دا خپه پرته وه، وایي ما دې دا خپه راوچته کړله. وایي دا میږي دغه ځای کې تو راتو شو، خو چې څه یې ونه لیدل نو واپس لاړل او هغه یو میږي پاتې شو کوم چې د ملخ دا خپه لیدلی وي. وایي چې دا یو میږي پاتې شو، ده ته ما بله ورته بیا دا خپه کېښوده. وایي دې بیا لاړل او میږي یې خبر کړه چې نور میږي راغلی، ما دې بیا دا خپه اوچته کړله او چې میږي ته راتو شو دې ځای کې څه ونه لیدو، بیا لاړل. دا یو میږي پاتې شو، ده ته مې بیا دا خپه کېښوده. دوه درې پېرې دغسې کار وشو، په اخري پېره مې چې دا خپه اوچته کړله او دا میږي دغه ځای ته راتو شو، څه یې ونه لیدل. وایي دا میږي پوه شو چې یاره دا یو میږي دې موږ سره دوکه کوي او دروغ راته وایي چې دې ځای کې خوراک دی، راځئ چې هغه راوړو. نو وایي د دغه کې یو میږي نه دا نور میږي ګیر چاپېره شو، په خپل منځ کې دې چوټې یې کړې، مړې. دا سړی راغی خپل استاد ته یې دا واقعه بیان کړه. استاد ورته وایي چې ظلم دی. ګوره د میږو په فطرت کې الله تعالی دا خبره ایښې ده چې دې دروغ او دوکه نه خوښوي. حالانکه میږي دوکه نه ده کړې، دا دوکه تا وکړه دې میږي سره، خو هغه نورو میږو ته پته ولګېده چې دا میږي موږ ته دروغ وایي، دلته کې خو خوراک نه و. وایي ځکه داسې کېږي. عرض مې دا خو زما وکړو چې میږي دروغ او دوکه نه خوښوي، لیکن انسان چې دی دې به دروغ هم کوي او دې دوکه هم کوي. دې به د بل مسلمان سره دوکه هم کوي او ډېر داسې شوي دي. تاسو به کتلی وي کله چې تاسو د سبزۍ والا دوکان ته ورشئ، د بوټي والا دوکان ته ورشئ، نو چې کومه ښکلې دانې، ښایسته دانې هغې د بوټو د پاسه ایښي، چې کومه ښکلې دانه وي هغې په د پاسه ایښي. خو چې کله ګاک راشي او ګاک ته سودا ورکوي، فروټ ورکوي، نو بیا تله د لاندې نه ورڼا وکړي. چې کومې وړې وړې دانې هغې لاندې نه هم تله د لاندې نه. نو دا د مسلمان سره دوکه شوه که نه شوه؟ نو د دروغو نه به ځان ساتو، د دوکې نه به ځان ساتو، د مسلمان سره به دوکه نه کوو.